سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه باندې درې جملې زده کړو. دوستانو یوه جمله درته جوړوم، همغه جمله درته په اوسنۍ زمانه کې، په تېره شوې زمانه کې او په را روانه زمانه کې وایم. که وایو زه ځم یا زه روان یم، په الماني ژبه دغه جمله داسې وایو ich gehe زه ځم. او که وایو زه تللی وم، یعنې پرفکټ زمانه ده، دا خبره یا د عمل تیر شوی ده، مکمل شوی ده، بیا وایو ich bin gegangen زه تللی وم. او دوستانو که په مستقبل کې هم دغه جمله وایو زه به لاړ شم یا زه به ځم، نن وي، سبا وي، یو ساعت بعد وي، 2 ورځې بعد وي، نو دا جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو ich werde gehen وایي زه به ځم. دوستانو کولی شئ زما سره دغه ښایسته جملې، اصطلاحات، لغتونه او ډېر څه زده کړئ. اکاونټ فالو کړئ، کمنټ